نت پرایس امریکا ولې او څنګه له پاکستان سره مرستې زیاتوي د افغانستان خلاف څه کول غواړي ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ پښتو پلس چینل هم سبسکرایب کړئ نت پرایس د افغانستان په پوله کې د ترهګریزو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره له پاکستان سره مرستې زیاتوو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي چې هیواد یې چمتو دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله کې د ترهګریزو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره له اسلام آباد سره مرستې زیاتې کړي جی نیوز سه شنبه د لندۍ پر 9 راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په یو خبري ناسته کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې له ترهګریزو ګواښونو سره د مبارزې لپاره د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ همکاري شتون درلود او امریکا چمتو ده چې د خپلو همکاریو سطحه پراخه کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه څرګندونې په خیبر پښتونخوا کې د ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو تحریک د وروستیو بریدونو پر وړاندې د دغه هیواد د غبرګون په تړاو د یو خبريال په ځواب کې وړاندې کړي دي دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 2 ورځو کې د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د ټي ټي پي د بریدونو له امله دغه هیواد ته امنیتي ځواکونه وژل شوي دي